د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام واجب شانو. حدیث شریف کې راځي د جابر رضی الله عنه سروایت، یو سړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل د احد په ورځ باندې ارأیت ان قتلت فاین انا، ای د الله رسوله که په دې غزا کې زه مړ سوم زه به چیرې ځم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل قال فی الجنه، ته په جنت کې. دا د مؤمنانو غزا ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې حاضر دی. دا دونه مبارکه غزا ده که چیرې په دې کې ووژل سو ته به جنت ته ځي. دې صحابي مبارک یو څه خورماوي د ځان د مړېدلو دپاره راخیستې وې، د شوق د پر کېدلو دپاره نه، هسې د ټیم د پاس دپاره نه، ټیم پاس دپاره نه وې، نه، یو څو خورماوي صرف او صرف د دې دپاره راخیستې وې چې ځان ورباندې موړ کړي. او دې صحابي د خورماوي وغورځولې، فالقى تمرات كن في يده، یو څو وچې خورماوي د دې صحابي په لاس کې وې او هغه یې وغورځولې. ثم قاتل حتى قتل، در داسې اندازې پورې چې دی د کافرانو سره مخامخ سو، وجنګېدی در څو پورې د شهید سو. دا د ایمان و. د صحابه کرامو چې دا دونه لوی شان دي او دونه د عظمت خلک دي، د داسې فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر مني. په بل روایت کې راځي د سیدنا انس رضی الله عنه سره روایت، رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ باندې خپله توره داسې ونیول، دا زما توره به څوک واخلي او په دې باندې به وجنګېږي. هر صحابي دا شوق و، هر یې ورته ای د الله رسوله ماتې راکړه زه به ورباندې وجنګېږم. بل صحابي ورته ای د الله رسوله ماتې راکړه زه به ورباندې وجنګېږم. جنګېدل خو نو مسخرې نه وې، خو د سر قیمت و، د سر قرباني وه. ټولو صحابه کرامو لاس ورته راوغځه، ای د الله رسول دا ستا توره ماته راکړه زه به ورباندې وجنګېږم، زه به خپل ځان باندې قربان کړم، د الله د دین دفاع به ورباندې وکړم. حدیث شریف کې دا رقم راځي فبسطوا ایدیهم کل انسان منهم یقول انا انا، ای د الله رسول ماتې راکړه ماتې راکړه. هر صحابي دا ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورسې یو بله خبره وکړه، قال فمن یأخذه بحقه، ای صحابه کرامو د دې تورې حق به څوک ادا کړي، د دې تورې حق به څوک ادا کړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه فاهجم القوم، خلق خاموش شو، خلق ودرېدل، خاموش شول، د و د یا جواب یې نه کوي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم توره ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تورې په جنګېدلو باندې کم مقصد دی او د دې کم حق دی. هر صحابي له دې عاجزه و او جواب یې نه کوي، ودرېد، خاموشه شول. په دې وخت کې یو صحابي دی سیدنا ابو دجانه رضی الله عنه. ابو دجانه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې کولو وروسته د ده نوم دی سماک ابن خرشه، سماک ابن خرشه رضی الله عنه، او اسم کنیه د ابو دجانه. ابو دجانه رضی الله عنه ورته ویل ای د الله رسوله زه به د دې تورې حق ادا کړم. او دا هغه دلاوره غیرتمند صحابي و. فاخذه ففلق به هام المشرکین، ابو دجانه ته الله دونه قوت او طاقت ورکړی، کله چې دا توره واخیستله د کافرانو کوپړۍ ورباندې دوه ځایه کړلې.